ها بسم الله الرحمن الرحیم رزو lesson 10 of MS Word 2016 ها لسم نمبر 10 زموږ تاسو سره فایل مینو آپشن نن موږ تاسو ته لکه ایڈوانس آپشن صحیح ده ها دا ټول زیات دی او ډیر مهم آپشن دی صحیح ده کنټرول ډبلیو کنټرول پلس ان ها راځم لکه فایل ته راځم او آپشن باندې کلیک کوم صحیح ده فایل آپشن باندې کلیک وکړه نو دا لکه سوی ماته ایڈوانس صحیح ده په دې کې زغ زیات آپشن دی صحیح ده ها ایڈوانس مطلب پرمختللی آپشن دی سوی لکه نو چې ایڈوانس آپشن فار ورکینګ وذ ورډ صحیح ده ها اول لکه سوی چې ایډیټینګ آپشن دی کې ما سره مختلف قسم چې لکه نو کټګوریان دي خلک ګوري کټ کاپی او د سندور ناس ور پسلان راځي صحیح ده هر یو لکه سټیپ سټیپ لولو اول لکه سوی چې ایډیټینګ آپشن وای ټایپینګ ریپلیس سلیکټډ ټیکست دی ګوري څه مطلب دی خو ما سره مطلب څنګه دی فعال دی ها دغه لکه ما سره شکل چې آپشن سمرا آپشنز ها راځم تاسو کوم مطلب د ټول انتخابونو ته تاسو کوم مطلب دی دا هیډینګ ون ورته ورکه صحیح شو سنټر ته وسا د کې اوسنه وشو کوم دلته مساوي ار ا ان ډي شیپ نو صفر صحیح شو او انټر کوم لکه اوس ګوري ورته ای آپشن څه مطلب شو یو ځای انتخابو مثلا دا انتخاب کدي کله بل ټیکس نه وشو کوم ګوره اپ خانه ټیکس څنګه شو لمنځ لاړو او په ځای نه و ټیکس ما سره راغی صحیح او کوي داس نه ولکه وته چې لکه سوکا په خانه ټیکس دم وی او دا د مطلب ما سره سبو کې دا بغیر فعال کې خام ټایپ ریپلیس ان سلیکټډ ټیکس دا د څه کله کا وته چوکي کا اوس ګوره ته مطلب یو ځای انتخابو ما خادي کله کنه شو کوم مقصد په خانه ټیکس هم شته نو ما سره څنګه شو ټایپ شو یعنی غواړي انتخاب شو ځای بدل کی یا نه خو ته چې لکه دا سوکا چې دا مطلب څه کو بدلوي ښه دا آپشن څه کو ورته فعال کا صحیح شو خبره لکه سوي چې when selecting automatically select entire word ګور دې څه مطلب دلته ګورم ډبل کلیک کوم اوس څنګه شو مسره اتوماتیکلی مکمل هغه څنګه شو بدل مطلب انتخاب شو مسره مکمل ورډ سیدا خلاص مطلب که غیر فعال کيم کوم مطلب مشخص اثر نه لري ښه یا پر ځپل لازم کوم لکلتا ډبل کلیک کوم څنګه کی مسره د مکمل ورډ څخه سلیکټ کیږي ښه که غیر فعال هم کوم اثر نه راځي ښه کوم داس خاص افیکټ نه لري ښه غیر فعال کوم لکه اوکې کا اوس ګوره کلیک کوم دلته صحیح شو مطلب انتخابي کې خبره پکې نشته سره پر انتخابو د متاسو مطلب سلیکشن د پر څه کو ورنه کار کړو ښه دا مې څه انتخاب کړ خبره لکه څه چې allow text to be drag and drop ګوري دې څه مطلب دی ښه drag او drop نه دا مطلب څه مطلب دا سم انتخاب مې کړ خاص کوم دلته کلیک سره لاندې وړم اوس drag کی کنه مطلب کول شم یو ټیکست کوم یو ځله بل ځای ته مطلب بے ځای کوم drag کوم ښه drag او drop صحیح شو اوس کوي چې مطلب دا سو کو نه شکل لای ګډوډي مطلب پکې نه راځي سو کله کاغه غیر فعال کوي چې do not allow text to be drag and dropped کلیک اوس ګوره یو څه انتخاب کوس کلیک سره بل ځای ته نه شوړلای ولې تا بند ک کنه او کوي چې نه را دي شي سوکا ایڈوانس راشه او دا انتخاب کوي څه خبره پکې نشه سره خبره لکه سوي چې یوز کنټرول پلس کلیک ټو فالو د هایپر لینک اوس ګوري دلته مطلب زه وسنه وشته کومه ښه الکه سمې په کاری پر ایگزامپل تاسو کومه وته چې ماته یو کار وکړه دا سمې شو کومه www ډاټ تشالکا یو سایډ ورته ورکلکا وته چې لکه google.com ښه صحیح شو دا مې لکه څه انټر اوس څنګه شما سره ډایرکټ هایپر لینک باندې بدل شو کنټرول لیسم په دې ډبل کلیک کوم دا بس کې ماته مطلب ډایرکټ بدا لینک فالو کی سبې کی فالو به کی کوي چې مطلب دا فالو نه کی یعنی مطلب دا اوپن نه کی سو وکړه دا غیر فعال کا ورته ها یعنی ته غواړې د هایپر لینک فالو شي نه دا به غیر فعال کا بیا به کار نه کی در سره ته شو اوس ګوره مطلب صرف یو کلیک وکړي کنټرول به سره بیان نه شي ها خاصوم چې لکه سوکا بس دم دا مطلب څنګه شي فعال شي ها دا کلیک کور باندې ته شو خبره لکه سوي چې اتوماتیکلی کریټ ډرایوینګ کنوس وین انسرټینګ اټو شیپ اوس ګوري دې مطلب سره نو لکه څه کوم زی انسرټ منی ته زما انسرټ ټاپ ته او دې کله څه د خبره مرته یو اټو شیپ ملګه پکاره اوس ګوره تم داس اټو شیپ ډرا کا اوس ګوره ما سره اټو شیپ ډرا شو خو دې لپاره کومه صحه ما سره را نغله اول به سو کما د دبلر شم فایل آپشن باندې کلیک وکما ایڈوانس دبلر شم دا وسه کوم مرته فعال کما ښه اوکې کله کا اوس ګوره لکه څه کوم تم چې زما یو اټو شیپ پکاره ګوره اټو شیپ تر زما لکه اوس ګوره دغه ټشي پر ځم زما په کار اوس ګوره څنګه شو اول ما سره د څه جوړیږي لکه یو چوکاټ به جوړیږي ګوره دا مې لکه څه ډرګ کړ سره ها دا ختمو مده زنه سره دا مې لکه څه ختم کو ډیلیټ کا لاړل کنه اوس کوم لکه به انسرټ کوم دلته تم چیرې ماره څه یو دا ټشي په انسرټ کړه کومه ولکه دغه یو اوس ګوره ما سره ډایرکټ سره دی ا چوکاټ راځي ی چوکاټ من کې څه کوم ډرګ کوم ها کینوس مطلب یو ساحه یو ایریا دا چوکاټ مطلب راشي یا نشي را وته ملکه دا بسره مراوړه سوکا دا غیر فعال کا ایڈوانس راشه دا څه بس غیر فعال کا تاسو بیا ساحه ا چوکاټ و مخ کلمه در سره نه راځي سره خبره لکه سوي چې یوز سمارټ پاراګراف سلیکشن ګوري دې څه مطلب دلکه زه مطلب غواړم چې پاراګراف څه کوم په چلاکۍ سره مطلب څه کوم انتخاب ګورل ته ودرېږم
درې ځلې کلیک کوم څو ځلې لکه نو 3 واره ټریپل صحیح شو نو دا تاسو کوم مطلب غواړئ چې تاسو کې غیر فعال کې څه خبر نشته پکې سره که غیر فعال دم کو کوم اثر نه لري ښا صرف چې ما سره کوم د پاراګراف انتخابول لپاره استفاده کوو سره بل لکه سوچ یو سمارټ کرسرنګ اوس ګوري دا مطلب د څه لپاره استفاده کوو ګوره زه مطلب غواړم چې اپ ډاون لاړ شم ګوري پاسره سره تل شم کنه اپ او ډاون سره کرسرنګ دي ته ویل کیږي چې په لیکنه کې ختم زی او پورتم زی په چلکې سره او کدا غیر فعال کې کوم مشخص افیکټ نه راځي ور باندې ښا دا ویل کسه غیر فعال کسه خبره پکې نشته خبره لکه سوچ یوز د انسرټ کی ټو کنټرول اور ټایپ موډ ګوري باز اوقات لکه دا څه کیږي ښا دا اپشن بس کې دوړه فعال کې ښا اور ټایپ موډ هم فعال کې دا هم فعال کې صحیح شو اوس ګوره کده دوړه مې څکله فعال کړل ته مطلب زه ودرېږم خاصه نه وشو کوم لکه ګوره اسد او په خانه ټیکس کې لکه لمن جوړي ګوره مخه په خانه ټیکس کې ختمي کې چې لکه اور ټایپ موډ چې اور ټایپ موډ دا مطلب شو چې کچر د مانه وشته کوله نو په خانه ټیکس کوا ختمه وګوره په خانه ټیکس کې خوري ختمي کې در سره نو سو کله کې انسرټ کی وسوها انسرټ کې پریس کا دا بس نه شي کنټرول چې ګوره مطلب نه ختميږي ما سره سیدا ته شو اور ټایپ موډ مې څه کله کنو د انسرټ کې پتر باندې کنټرول کا خرازور پس تم چله کسو کا دا اور ټایپ موډ مطلب زما خو نه شو سو کا دا غیر فعال کا دا لکه تاسو ډوړه غیر فعال کوي خاصه کده ته مشکلات جوړوي ښا کچره د اور ټایپ موډ انتخاب کوورته نو دا به څه کې په خانه ټیکس لمنز جوړي ښا د اپشن سره ضرور دا اپشن پاله کوي بیا ښا ځکه چې څنګه شي مطلب کنټرول چیز پوسټ باندې د انسرټ بٹن پتر باندې ښا ډوړه ختمه ما څه خبره پکې نشته بل لکه سوي چې پرامپټ ټو اپډیټ سټایل ته ګورم تاسو یو سره سټایل لرو ښا ورسته وایي چې د مطلب څه خبرې دي ښا بعض اوقات لکه څه کېږي چې مطلب تا کوم یو ټیکس راوړی وي مطلب بل ځای نه راکړی کړی وي هغه دې سره مطلب اپډیټ نه وي دا بس کې چې اپډیټ کا استاد سټایل دې څه مطلب اپډیټ کا ښا پرم څه مطلب شو میسج بدل کوي درته ښا دا مشو بل لکه چې یوز نارمل سټایل فار بولټس ان نمبر لیست اوس ګورې دا تاسو دلته وایو ښا چې تر راوند ته روان دی ښا چلکه دا مطلب زما دا قسم لیست پکار چې دا اوس ګورې ما سره لیست جوړیږي ښا او ته چې مطلب نمبرونه مې پکار دی بي سي مې پکار چې دا اوس ما ته چې مطلب دا ستا بیلټن دا خوښ دي نو سو کله کدی نه به کار وکړه ښا نارمل حالت کې څه کوه دینه کار خلک ګوره ته مله کسو کومه ته نارمل حالت کې دایس فرق صحیح شو ها بل ما چې کنه دا کیپ اټریکټ فار فارمیټینګ لکه اوس مطلب وړه بازه فارمیټونه غسه کې مطلب کیپ کې ښا څه لکانو مارک فارمیټینګ اوس ګوره مطلب څه کوم دا ز مارک کور غواړم ته ما سره مطلب رقم شي دي فارمیټونه دي ښا څنګه لکه بورډ ولا میټالیک پلان کې پلان کې دا څه مطلب ټریک کوي ساته ځان سره سیدا خدل لکه سوي چې اپډیټینګ سټایل ټو میچ سلیکشن اوس ګوره دې کله څه خبرې دي ښا وای کی پریویس نمبر ان بولټس پیټرن ګوره بعض اوقات څه کیږي چې مطلب تاسو کې یو ته مطلب یو لیست جوړ کړی خدا ګوره مې لکه څه انتخاب کوو سره سره دې مطلب ما څه کړل نمبرونه واخیستل ښا ای بي سي 1 2 3 ځان ورته دا لکه څه کړل کاپی لیکل سره هلکه بل ځکه تا مطلب څه کړل د پیسټ کړل اوس دا اپشن ته لکه څه وایي ښا چې لکه څه پکار دي آیا همدغه نمبرونه اوس ګوره سوي لکه نو چې څه وکړه کی پریویس نمبر ان بولټس پیټرن اپ په خانه چې کوم سټایل وغه څه مطلب وساته او کوي چې نه اډ نمبرز اور بولټس ال پیراګراف وذ دس سټایل مشخص سټایل غواړي خو تاسو همیشه لکه ساتي کی پریویس دی ښا خبره لکه څه چې انیبل کلیک ان ټایپ ګوره دا څه مطلب څه مطلب بازو کده سکیږي مطلب یو ځای کې لیکل نه کیږي نه ډبل کلیک پکې کوي چې څه کې به لیکل کول شي سره انیبل خدا اپشن تاسو لکه غیر فعال کوي ما ښا صحیح شو ها نیکست رزور پسې نور سری پکې ګوره بل لکه څه چې ډیفالت پیراګراف سټایل اوس ګورل تاسو تسل ته وایو ښا سلام علیکم کنه پیراګراف دی ښا اوس لکه وایي چې د پیراګراف سټایل څه قسم لکه تاسو پکار ده الکه هډینګون مطلب اوسي دلته وایو ښا چې هډینګ 1 2 3 څه مطلب دی ښا یا پر ایگزامپل وایي چې لکه زما څه پکار دی لکه لیس پیراګراف مې لکه پکار دی یا کوي چې نارمل بس نارمل صحیح دی سیدا بل لکه څه وایي چې شو اټو کمپلیټ سجیشن ګوري باز اوقات د سکی ښا زه پر ایگزامپل د څه کوم لکه داس نه وشو کوم ښا سم لکه شکل چې سنډه صحیح شو سنډه اوس ګول ته ما سره پاس وایي چې پلیز پریس انټر ټو انسرټ صحیح شو دا مطلب اټو کمپلیټ دی ما سره انټر کوم لکه په خپل سم شو مکمل شو ما سره نو کدا مطلب ته نه غواړي چې راشي در سره سوکا دا اپشن ورته غیر فعال ګوره ایڈوانس راځم الکه سمې پکار دی دا غیر فعال کا صحیح شو ها بل لکه سوي چې ډو ناٹ اتوماتیکلی هایپر لینک سکرین شاټ اوس ګوره دې سم مطلب لکه اوس ګوره دلته زه ودرېږم ما لکه یو ادرس لیکل سره مې لکه نو دا ګوره ما سره google.com سه دا مطلب وړه ختم کې سو کله سکرین شاټ زما پکار نه دی ښا دا بیا څه ورته غیر فعال کا دا به نو ډسپلی کې کوم چې پاس سره کړی کینا کلیک پلس فالو پلان کې دا غیر فعال کا ورته سره خبر لکه سوي چې اتوماتیکلی سویچ کیبورډ ټو میچ لانګویج فار سراوندډ ټیکست دا مطلب څه کې درته د لانګویج سویچ کوي درته پښتو دلیل لپاره سره انا زور پر سره که چیرته د کاپی کټ او پیست مربوط اپشن وایي سره ګوره تاسو تر روان دي متسرخه کټ کاپی او پیست دا باقی مندا کمنډونه دي تاسو ور باندې پیسې کو خبره کو خلک سوي چې
پیسټ ودین دا سیم ډاکومنت اوس ګورئ مطلب پیسټینګ دوه قسمه ده ښه یو ایکسټرنل ده یو انټرنل ګورئ زه کنټرول ان وامه ورته ګورئ اوس مطلب لکه چې شو ډاکومنټ ټور راغی او زه مطلب ډاکومنټ ونه هم لرم صحیح شو اوس اول زه یو کار کوم لکه دا مې مکمل څه انتخاب کړی ته یو سټایل ورکوم بولډ مې کړل صحیح ده کاپي ته اخره ملکه څه کوم دلته پیسټ کوم ګوره ورته ملکه څه دا ماته پیسټ کړ ګورئ کلیک کړئ باندې اوس ما سره پیسټ کیږي کنه په هغه سټایل باندې دا سیم ډاکومنټ کې مطلب راغی اوس کته وای دا لک چینج کړل که څه وکړه دلته راځه ورپسې آپشن ته لاړ شه څه مې لکه په کار دی ایډوانس راځم څه وکړه ماته مطلب دغه paste within the same document کې دینه سو کله کا اوس ما تر کسوي چې keep source formatting default کوم رقم چې کپی کړه ما قسم څخه ور پیسټ کا او کوښ نه مرجی کړه کا میر څه مطلب شو کله ته مطلب ما سره نور سویل نه سره څخه یو ځای کا او کوښ نه keep text on دی کلیک کړه ورس ګورم څه کله کوي کړه زه کار کوم د انتخاب مور سره سره دې ملک څه انتخاب میکو او بولډ میم کړل رنگونه مې مورته ورکړل سره دا لکه څه کوم کاپی کوم ښه دلته څه کوم پیسټ کوم اوس ګوري ورته انټر په پریس کور پسې او څه کما ته پیسټ کوس ګوري هغه رنگ وسره نه غي کنه ولې ما ته ویل چې کیپ ټیکسټ اونلی فقط ټیکسټ ما ته راوړه او تاسو همیشه لکه څه کوي دا آپشن ایڈوانس راشر پسې دا مطلب تاسو ډیفالت ساتي ښه څه شي کیپ سورس فارمیټینګ ډیفالت بل لکه څه چې پیسټینګ بټوین ډاکومنټ اوس ګوري مطلب دا سکیږي وته چې لکه څه وکړه دوه ډاکومنټونو ترمنځ ډاکومنټ 1 او ډاکومنټ 2 خبر راغله نو ګوري هغه آپشن نو دی خو صرف دغه چې ما سره کانو ډاکومنټونه مختلف شول لکه سره په کار شول وته چې کیپ سورس فارمیټینګ وساته یا مرج کا یا څه وکړه کیپ ټیکسټ اونلی څه څه لکه ګوره دا مې انتخاب کوورته سره راځم ورپسې چې لکه ډاکومنټ 1 تر راځم ښه دا اوس ګوري مطلب رنگ لري سټایل لري ښه دا مکمل مې انتخاب کسو کدی نه مطلب کاپی ته واخله راځم چې ډاکومنټ ته راځم لکه دې کې څه کوم پیسټ کوم اوس ګورم چې لکه څه قسم راغی ګوره چې راغلو اوس ما سره صرف نوښت راغله رنگ ته ختم شو ځکه ما ورته آپشن کې څه ویلو چې صرف څه وکړه کیپ ټیکسټ اونلی ښه کوي دا سنی ویل که څه وکړه دا چینج کړه څه قسم لکه اوسې ته چې دا بس کیپ سورس فارمیټینګ سره ډیفالت دا سي ده ښه خبره لکه چې پیسټینګ بټوین ډاکومنټ with style definition conflict بعض وکړه لکه سکیږي چې مطلب څه کې لکه دوه ډاکومنټونه لګانو یو قسم سټایل دی بل قسم سټایل دا لکه څه کنفلیکټ مشکل مخ کې راوړي نو دې لپاره لکه څه چل کوي ګوره وته چې لکه څه وکړي یوز د ډیسټینیشن یا د چې کیپ سورس فارمیټینګ او کوم چې نه سم لکه په کار یوز د ډیسټینیشن ډیفالت سټایل اوس ګوره مطلب دا شورنه الکه دین سره خلم په دې کې څه کوم پیسټ کوم دا ګوره ماستر ډاکومنټ چې شو لکه نو ډیسټینیشن هدف والا شو لمن تاسو سره دا مطلب اوس یو کوي داس نه لکه څه وکړي مرج کا وته یاره کیپ سورس یا ټیکسټ اون لیکه ماته خدا سره همیشه څه ساته دا ډیفالت سي ده user destination والا ها بل لکه څه چې فیسټینګ فرام انذر پروګرام لکه بازو کده سکی چې بل پروګرام نه وشي راوړي فار ایگزامپل لکه د ایکسل پروګرام نه سره وړم نو ګوره ما خبر پکې ده لکه سو وسی ماګه فارمټ وسی یا کوي چې نه مرجی کله کین مطلب سره یو ځای کا او یا ټیکس کیپ ټیکس ان ساده لیکل ماته راوړه او تاسو لکه څه ساتي ده ډیفالت خره ها بل لکه څه چې انسرت پیسټ پکچر از اوس ګوره مطلب بازو کده سکی ها دلته راځم ورپسې کوم لکه یو پکچر انسرت کوم نه لکه انسرت تر راځم لکه سمې بکاره پکچر مې بکار دی ښه کلیک کړئ باندې لکه وتم چې سیو پکچر ښه دلته براش یو پکچر به انسرت کو ښه الکه کوم ځای کې تم چې دلته ما سره ایمیج سره راځم کوم دلته دا تصویر دی انسرت کوس ګوري تصویر چې تر راغی دلته اوس ما سره راغی ښه دا مسله دلته بیا مو یو ښه موږ تاسو تر روان دي تصویرونه شین ښه ګوره خپل مشخص لري لکه دا ګوره پوزیشن لري ښه دلته مطلب اوسې دلته دی آپشن نه مطلب تاسو کولای شئ سیټ کولای شئ لکه تم سوکا آپشن تلاش اور پسې ایڈوانس تلاش او بیا ملکه سب کاری تصویر کوم ځای کې ووسی ګوره راځم چیرته دلته الکه څه قسم وسی ګوره سکوير په شکل غوړي ټایټ په شکل غوړي بیهایند د ټیکسټ یا تھرو مطلب دا اوس ګوره ماته شي کنه ان پرنٹ مطلب زما په کار شکل لیکه اوس ګوره ما سره په دې شکل باندې راغلی دا رقم چې ما سره مطلب د تصویرونه غري ښه د دې جنم کول شي دلته مطلب وسال تپلم کې چې ښه راځو بیا آپشن در زما ایڈوانس خدامو شو ښه بل لکه سوي څه وکړه keep bullets in number when pasting with the same keep text only ګوري باز او کدا څه کله یو شی څه کې پیسټ کوي کوم شکل کله کانو keep text only کې نو تا لکه وچ څه کله کا امغه کوم bullets نمبر تاسو ورکړی هغه مطلب وساتي ځان سره یا څه کا ورته سره خبره لکه څه چې use the insert key for paste ګوري دا ډېر مهم خبره ده الکه ته اوس پیسټ کوي ګورم لکه څه کې انتخاب کړ کاپی می دوه سره سره الکه څه کوم دا پیسټ کوم چې باندې پیسټ باندې اوس ما ته څه کې دا څه لکه کیبورډ کې یو بٹن د سره مایدا انسرت بٹن دا مله څه مطلب دی پیسټ کار دی وکینو سو کله کا دا آپشن وال ورته فعال کی ښه ګوره آپشن ته بلات شمه ایڈوانس به انتخاب کما بیا راځم چې لکه تم چر سو کله کا یوز د انسرت کی فور پیسټ کلیک کړئ نو ګوره یو څه کاپی کا اوس ډایرکټ کله پیسټ ما زده دي زنه و صرف سوال تا انسرت کی وا ګوره انسرت کی پریس کوم پس چرته دا ګوره څنګه شو ماته ځاتې کنه
صرف انسرټ کې واسه به کله کله به پیسټ کار درته کوي کوای چې نه داس نه ویل کا بعض اوقات مطلب دا کنفلیکشن ماته جوړوي ښه دا ورته غیر فعال کا خبره پکې نشته صحیح شو خبره لکه سوي چې شو پیسټ آپشن بٹن وین کنټرول از پیسټ ګوري بعض اوقات څه کې لکه ته اوس کې مطلب څه پیسټ کړل سره دا مې لکه څه کلمه پیسټ کړل نه ښه زه څه کوم لکه پیسټ کوم ښه یا دا ختم کو پس زمور پسې را دا مې لکه څه کوم مطلب دې نه مې کاپی کړل دا لکه څه کوم کاپی ته څه کوم مطلب ماته پیسټ کې سره پیسټ کړه اوس ګوره دا اوس ماته څنګه شل کنده بٹن ما سره راځي کنه پیسټ آپشن بٹن ما سره راځي کنه کاغوري دا مطلب ته ډسپلی نه کې څوک آپشن تلاش ور پسې او ایڈوانس الکه سمې پکار دی بس ډو ناٹ شو ماته ما ډسپلی کوه صحیح شو ها وی دی مطلب څه خبره پکې نشته بل لکه چې یو سمارټ کټ ان پیسټ مطلب بعض اوقات څه کوي مطلب په سمارټ یعنی په چلا کې سره کول شم پیسټ کوم څه کې کټ کې ښه دا مطلب اگزامپل درکې معلومات درکې درته ګوره څه ویل کانو خګوري وای allow the format paste content پلان کې سیدا ها سیټینګ باندې کلیک وکړئ اوس ګورئ ګوري ما سره مختلف قسم شي لګانو دغه دی مطلب ما سره سیټینګ دی ښه اوس ګورئ مطلب د کوم وو شي ورډ 2002 تر 2010 پورې مطلب اوس ګوره اډجست کو پلان کې دا رقم چې ما سره د آپشن نه دي سیدا خرج ولا کچیر د ایمیج سایز ان کوالټي درازو ګوري باز اوقات څه کې لګانو چې یو ایمیج دلته انسرټ کوي ګوره تصویر مې لکه پکار دی ها دا به ختم کو ها دا څه کا ختم کا خاله مې دلال سره دا هم سکو ډیلیټ وکړو ښه څنګه شو ما سره ختم شو الکه دې کې ما سره شکل چې په لارندي صحیح شو انټر کوم الکه او یو د پکچر هم سکو مې انسرټ کوم دي نه ښه کوم پکچر ته چې الکه دا پکچر دی ښه یا پر ځم په دا پکچر انسرټ کما تا صحیح شو ورزور په چیرته الکه دلته آپشن تلار شه ایڈوانس سره زما ښه الکه دې کې سوچ سو کا الکه پکچر کوالټي الکه څه قسم وسی ډیسکارډ ایډیټینګ الکه په دې کې څوک تغییر نشي راوړلای چې شي کې په دې پکچر کې کوم چې ما انسرټ کړی پیلم سیدا دا کته مطلب وای چې تصویر پکې تغیرات پکې څو کله کا ډیسکارډ ایډیټینګ آپشن ګورل ته معلومات هم ډسپلی کې درته دا ګور د علامه چې کوم ده پکې سو لکانو ډیلیټ ډیټا ویچ یوز ټو ریسټور پلان کې سره او کوي چې نه ډو ناٹ کمپریس پکچر مطلب دا تصویر څخه کمپریس کا یعنی سایز څخه کم کا کوي چې مطلب نو کې څو کا بس ختم کا بل لکه سوي چې سیټ ډیفالت ټارګټ آپشن ټو ګورا الکه سمره وسی ګورا او تم چر الکه 310 پی پی آی پکسل پر انچ ښه دا تصویر لپاره سکی مطلب اندازه کې ور باندې ښه پکچر په اندازه کې لکه پی پی آی باندې پکسل باندې سره الکه سمره چې پکسل غټي عمر وسنګ وی کوالټي بای بیسټ وی ښه شپږ نه مطلب وړي 200 شل کوم ډیفالت راځي ښه او کوي چې نه مطلب لکه ښه کوالټي ولې سو کا 310 پی پی آی پکسل پر انچ ها بل چې لکه ما سره کوم دی چارت خبره ده ښه چارت ګوري دا مطلب د مايکروسافټ ایکسل ځانته مسله ده ښه ای باندې ور باندې کار کو چې لکه چارت کې څه خبرې دي انالیسس تحلیل کو خاصه کول کنو تحلیل کو ور باندې لکه څه قسم ګوره زه لازم چې لکه نو انزرت راځم او دې کې څه کوم لکه یو ابجیکټ راخلم ښه الکه سمې په کار وتم چې د مايکروسافټ ایکسل یو چارت راوخله سره واخله لکه د مايکروسافټ ایکسل یو چارت مې په کار ده ښه دا ګوري د دوس ماتره څه کنه څه وای لکه مايکروسافټ ګراف چارت لکه دا په کار شو کې کله صحیح شو اوس ماتره مطلب چارټونه راځي ښه خلک صبر کوي تاسو نه اوس ګوري ماتره ډایرکټ سره الته چارت ما سره راغی خدای د ایکسل مربوطه خبرې دي ښه دلته مطلب تاسو بعض معلومات ښکاره کوي چیرې تاسو په کار دی ګوره ایڈوانس راځم کلیک کړئ باندې سو ویل کنه چې شو پراپرټي فالو چې شلکه چارت ډیټا پوینټ ګل ته معلومات درته ډسپلی کوي سره چې مطلب دا ډیټا کوم ځای راغلی پوینټونه درته ښایي ښه خلاص ول کبل سوې چې شو ډاکومېنټ کنټینټ اوس ګوري مسله درغله ښه اوس غواړم چې مطلب څه کوم ډاکومېنټ کنټینټ باره کوم تاسو مخکې خبر کړی دا چې ما سره ډاکومېنټ کنټینټ دی د دې نوښته ما سره د دې آپشن نو مطلب وړي څه کې سیټ کې ګوره فایل آپشن باندې کلیک کوم او ایڈوانس سره زما خاصه مې لکه پکار دی ګوره سو ویل کانو چې شو بیک گراوند کلرز ان ایمیج ان پرینټ لی اوټ ویو بعض اوقات مطلب ته څه کې بیک گراوند ته یو رنگ ورکوي هغه تاسو په دې پرینټ لی اوټ ویو کې د تنه ډسپلی کی خلک ګوره ما سره ویو ده کوم ویو د ما سره پرینټ لی اوټ ویو ده نو سو کا بیا د آپشن ورته پاله کته بس کې ډسپلی کیږي ورته لکه څه قسم ګوره مطلب کچې د نه ډسپلی کې د سو کا بیا ته مطلب آپشن نه کارل ګوره اوس ما سره خرکی کنه خرکی د سو کا اتلاش ور پس دا فعال کا ورته لکه ته بعض اوقات رسمي کې غنه ډسپلی کیږي در سره یا یو شی ډرا کوي نه راځي در سره نو سو کا د آپشن ورته فعال کا خبره پکې نشته دا دا اوس ګوره ماته بل لکه سوي چې شو ټیکسټ وارپډ ودین د ډاکومېنټ وینډوز دا اوس ګوره ته مطلب ما سره ډسپلی کې دا ټیکسټ کوم دی وارپ شوی دی ښه خپل حد تر رسیدلې دوباره څنګه شي بیا بل لین شروع شوی دی کدا مطلب ته نه غواړي نو سو کدا غیر فعال کا ورته خبر لکه سوي چې شو ا پکچر پلیس هولډر اوس ګوره دا مې خبره ده ګوره لکه زه تصویر انځور کوم دلته ګوره
څه قسم دا مې لکه ټول څه کړل ختم کړل ښه راځم لکه چېرته ته چېرې یو ماته یو تصویر راواخله انزرټ ټب ته راځم ته بیا لکه دا تصویر راواخله ښه تصویر یې ګوره راواخیستو انزرټ یې کړ تصویر اوس ما سره راځي او ته مې لکه چلو که تصویر ماته مخ ښکاره کوه د دې چارټ ښکاره کړه ته پلیس هولډر یې ډسپلې کړه ګوره آپشن ته به لاړ شو ایډوانس کې ځو ته چې لکه څه وکړه ماته شو پلیس پکچر پلیس هولډر کلیک کړه ونس ګوره تصویر اوس ما سره ښکاره کېږي نه زه یو بل تصویر انزرټ کړم دې ځای نه ښه کومه لکه اوس ته چې دغه اوس ګوره بیا ما سره ښکاره کېږي یو بل تصویر به انزرټ کړو ښه دا به ختم کړو اوس ګورې ما سره څنګه شو هغه شی ختم شو خو ما سره صرف څه ښکاره کېږي دغه چوکاټ یې ښکاره کېږي او که وایي چې نه دا ما سره مطلب ښکاره نه شي څه وکړه تصویر ما ته ډسپلې کړه نو دا څه کړه ورته غیر فعاله کړه ښه کلیک کړئ باندې تاسو سره به څه راځي تصویر به راځي صحیح ده یعنې مطلب تصویر هغه چوکاټ غواړي چې ښکاره شي یا تصویر ښکاره شي در سره پلیس هولډر هم دا معنا ده ښه راځو بیا آپشن ته ایډوانس باندې کلیک کوم بل لکه څه وایي چې شو بوک مارک ګورې دا مطلب څنګه دی کومه پکارېږي ګوره دا د متصل لکه نو بوک مارک دلته روان دی ښه وروسته هم چې لکه دې کې څه خبرې دي خلاص یو ګورې مارک دی ما سره یو علامه ده ښه کوچنۍ غوندې علامه ښکاره کړي لکه دا ګوره دغه دا مطلب بعض اوقات سره په ډاکومنټ کې نه ښکاره کېږي ښه نو څه وکړه د آپشن ورته فعاله کړه بوک مارک وروسته وایي چې لکه د دې کار څه دی ښه بوک مارک مین نښه کول صحیح شو ښه راځو ورپسې بیا ایډوانس آپشن ته ښه بل لکه چې ما سره څه وایي چې لکه نو شو بوک مارک دا مو شو باونډریز ټیکس باونډریز اوکې کړه لکه اوس ګوره اوکې که څنګه شو ما سره کنه ټیکس باونډریز ماته ډسپلې کېږي ښه که زه مطلب ته یو نوی هغه واخلم ډاکومنټ واخلم ګوره نوی صفحه دا څه کوم کنټرول انټر پریس کوم ورپسې نه اوس ګوره ما سره څنګه شو لکه دغه ټیکس باونډریز ماته ډسپلې کوي ښه دې کې ته چې مطلب هر څه لیکې دا خپل څه کې مطلب اجست کړي به ګوره ها کلر په شکل باندې دا نه غواړي لکه چې راشي څه وکړه آپشن ته لاړ شه ورپسې ایډوانس ته لاړ شه دا غیر فعاله کړه ښه ډو ناټ شو ټیکس باونډریز ښه خبر لکه څه شو کرپ مارکس اوس ګورې دا کرپ مارکس څه مطلب دی ښه دلته اوس ګورې ما سره مطلب وروسته راځي دا شی ښه راځم لکه څه کوم یو تصویر انتخابوم ورته ښه دا اوس ما سره لکه چې دی کرپ مارک دی ښه دا ګوره زه یو تصویر انتخاب کوم ورته دا تصویر ښه یو بل تصویر به انزرټ کړي ځنه ښه دا به ختم کم ته دلته به راشي ورپسې پکچر ته راځم لکه دا څه کوم تصویر اخلم ښه انزرټ مې کړه تصویر راغی ما سره دا مې انتخاب کړه او کرپ مارک دا اوس ګورې ما چې لکه کرپ مارک دی ښه دا ګورې دا علامه چې کوم ده دې باندې څه مطلب یو شی کرپ کوي پرې کوي ښه دا کرپ مارک غواړي ډسپلې کړي یا نه که نه غواړي څه وکړه دا غیر فعاله کړه ورته خو دا پیلن همداسې صحیح دی ښه ځکه ډېر ډیټس پکې ما راوړی بیا مشکل د جوړوي ښه ښه بله لکه څه وایي چې دا شو فیلډس کوډ انسټیډ اف دیئر ویلیوز ګورې دا یو څه مشکله مسله ده چې فیلډ څه ته ویلې کېږي ښه خو دې باندې موږ تاسو بیا هم وروسته کار کوو اوس که زه شیفټ اف نه ووهمه امکان لري هلته زموږ تاسو دا ریکارډ څنګه شي پاس شي ښه زه اخر یو ټرای به وکړو شیفټ اف نه پریس کوم ورپسې ده شیفټ اف نه ښه چون زموږ تاسو دا ریکارډ مسله ده صحیح ده شیفټ اف نه باندې مطلب څه کې یو فیلډ انزرټ کوي بیا پکې دې کې مختلف قسمه شیان دا وروسته شاید بیا هم راشي ښه فیلډ مسله باندې بیا هم کار کوو روان دي دغه ښه هلته ګورې ما سره شته دی کلیک پارټ ته به تاسو لاړ شئ هلته څه لیکلی که نو فیلډ یې لیکلی ښه دې کې رقم مهم کارونه دي ښه هلکه څه مې پکار دی اتر مې پکار دی څه نامه یې ده لکه ودیم چې لکه اپر کیس کې ډسپلې کلیک کړئ نو ګوره ما ته څه ویل کنه احمد شری دی لیکوال دی ښه دې کې زیات اکشن دی ښه د کوم کار ته چې مطلب دلته کوي دا ګوره ټول چې ما سره دا فیلډ کې راغلي دي ښه صحیح ده دلته اوس ګورې رقم اچولی شي دا مطلب اچولی شي دا فیلډونه ښه هلکه څه مې پکار دی اټو ټیکس مې پکار دی پلنکۍ کمنټ مې لکه پکار دی ګوره رقم شي دلته ما سره فیلډونه دي ښه اوس ما ته لکه وایي چې د دې ریزلټ اوس ډسپلې کېږي درته که نه چې د دې کوډ ما ته ډسپلې کړه نو څنګه چل وکړم لکه فایل ته به لاړ شم آپشن ته به لاړ شم بیا ایډوانس هلکه څه مې پکار دی ما داسې چل وکړه چې شو فیلډ کوډس انسټیډ اف دیئر ویلیو کلیک کړه دې باندې اوس ګوره دا ما سره دې کوډ دی ښه دومره کوډ باندې څنګه ما سره مطلب دغه ډسپلې کېږي بیا ښه او ته هم چې لکه دې څه وکړه ما ته ریزلټ ډسپلې کړه نو څه وکړه دلته لاړ شه ایډوانس هلکه څه مې پکار دی ما ته بس د دې ویډیو ډسپلې کړه اوس ګوره څنګه چې ما سره هماغه ویډیو راځي ښه کوم چې د دې مطلب ریزلټ نتیجه یې ده ښه راځو بیا آپشن ته ایډوانس باندې کلیک کوم خبره لکه څه پکړه چې فیلډ شیډینګ اوس ګورئ مطلب دې څه دی ښه و تاسو ګورئ ورته دا مې لږ څه کړ غټ کړ ښه اوس ګورئ د دې شاته چې کله انتخاب کوم یو قسم سوري راځي شیډینګ راځي صحیح ده هلکه وایي دا مطلب څه قسم واوسي غواړي یا نه نو راځه ورپسې چېرته آپشن ته لاړ شه دا لکه څه کړه غیر فعاله کوي ته چې لکه نیور هیڅ کله مه ډسپلې کوه کلیک کړئ نو اوس ګورئ څنګه شو هغه سوری ختم شو او که وایي داسې نه ویل لکه څه وکړه آپشن ته لاړ شه ایډوانس باندې کلیک وکړه څه مې لکه پکار دی چې کله مطلب انتخاب کو یا الویز همیشه ډسپلې کوه کلیک کړئ باندې اوس ګوره همیشه چې مطلب سوری ښکاره کېږي ورسره ته به لکه په دې پوهېږي چې دا فیلډ دی لکه چې د فیلډ ویلیو ده ها کوه چې نه داسې نه وي لکه همیشه مخ ښکاره کوه کله مې چې انتخاب کوي ډسپلې شي نو څه وکړه لکه دلته چې مطلب وین سلیکټډ کلیک کړئ باندې صحیح ده
ها بل لکه څه چې یوز د ډرافټ فونټ اینڈ ډرافټ اینڈ آوټلاین ویو دلته ګوري ما سره مطلب څو ویو غانې دي حالتونه دي ښه ګوره چېرته لکه دلته ویو کې ګوره یو ډرافټ ویو دی یو د آوټلاین ویو دی دا وروسته وایي لکه چېرته روان دی په ویو ټب کې را روان دی ښه اوس ما ته وایي چې مطلب ته د دې ډرافټ او د دې هغه آوټلاین لپاره مطلب کوم قسم سټایل غواړي دغه د دې لیکلو فونټ کوم قسم اوسي دا څه کې لکه چینج کوي چېرته دلته ښه ګوره آپشن ته راځم ته مله قسم په کار دی ایډوانس راشه څه وکړه ګوره ته لکه څه وکړه دا انتخاب کې کوم فونټ دی لکه په کار دی دا په کار دی سره دا اوس ګورو ته روان دي ښه فونټ مسله ته روانه ده ښه سټپ بای سټپ یې وایو دې کې میم فونټونه دي ښه لکه د لیکلو سټایل د سویل کې فونټ ورته وایي ښه لکه دا قسم اوسي سره سایز لکه قسم اوسي دومره سایز اوسي دا بدلوه خو دا تاسو غیر فعال کوي سره خبره کسي چې یوز د فون دټ ار سٹور ان د پرینټر اوس ګوري پازو کده سوي چر زه مطلب دا نه غواړم په کوم حالت کې په ډرافټ او آوټلاین ویو کې کوم چې مطلب څنګه ما سره په دې پرینټر کې خپل الډي سٹور هغه د فرق کې سره غیر فعال کا بل لکه سوي چې فونټ سبسټیټیوشن د ما سره لکانو ګوري زه په دې کلیک کوم ښه سوي لکانو نو فونټ سبسټیټیوټ از نیسسری all the font are used in this document are available مطلب بدلوي بس او کدی نه کار واخله سره خپل یو مهم اپشن د لکانو دا نو راغلی دی په 2013 کې مخلصم کې نو ښه دیارلس کې د شپاړس کې دی الکه سوي چې expand all heading when opening a document اوس ګوري دې څه مطلب دی ښه دا اوس ګوري ما مطلب لکه څه کړی دی یو هیډینګ انتخاب کړی کوم هیډینګ لکانو هیډینګ 1 انتخاب کړی دی سره هیډینګ 1 انتخاب کو یا 2 انتخاب ما او لکه څه مطلب سنټر ته وي اوس ګوره دلته ځ کلیک کوم څنګه شو ما سره انا وشت ټول څنګه شولا پټ شولا هایټ شولا بیا لکه ایکسپینډ کا کلیک کړی باندې ایکسپینډ کولاپس دا اوس ما ته چې کله می ډاکومېنټ اوپن کوو دا څنګه ما سره مطلب کولاپس دی وي پټ دی وي نو دا ور پچیر لکه دلته لاړ او ایڈوانس راځه سو کله کله کلیک کا تم چر سو کا ماته دا همیشه څه کوي ایکسپینډ کوي یا کولاپس کوي ایکسپینډ کا کلیک کړی باندې اوس څنګه شو ما سره ایکسپینډ شو دا دوباره بیا کولاپس کا ایکسپینډ وړي کولاپس وړي ښه خدا بغیر فعال کو ښه بعض اوقات مطلب مشکل جوړوي چې را د دې عنوان مربوطه معلومات چیرته دي ښه نه ډسپلی کیږي سره څه غیر فعال کور ده سماره خبره لکه سوي چې ډسپلی اپشن ما سره سره الکه سوي شو دیس نمبر اف ریسنت ډاکومېنټ ګور دې څه مطلب دی دا لکه رم چیرته په دې کلیک کوم انفو باندې ښه یا نیو تر شور پسې خاين په لکه راغله مزګوري څنګه شو چیرته لاړو خو په ته بلار شو ګورل د ما سره مطلب دا ډسپلی کیږي سره دا ډاکومېنټونو چا مطلب ما څه کړی په دې څورځ کې مطلب اوپن کړو خلاص کړی بند کړی مې سره دې څه لیکي ام ار یو موست ریسنټلی یوز فایل لیست ها دا اوس مطلب وړي چې کم کې یا زیات کې سو کل دې مطلب کم او زیات کې ها الکه قسمونه په کار دي بس دوه نه ډسپلی کا اوکې کله اوس ګورل تر څو پسې چیرته لکه مشاهده کا اوپن کې ګوره څنګه شو کم شول کنه دا هغه فایل چې هغه مطلب ما پکې تغیرات راوسی دي چې دا یعنی مطلب ټولو ورسره استعمال شوی دغه ښه کوي چې زیات وشي سو کا د تر څو پسې او دې کې انتخاب کوم نه لکه نو ته ټایپ کوم چې لکه اصل دانه هم ته چیرې 500 پورې څنګه لکه ډسپلی کوي یو ټایم کې ښه 25 دې څنګه مثلا عدالت کې راځي سمرا 25 دانه خبره لکه سوي چې کویک اکسس دیس نمبر اف ریسنت ډاکومېنټ اوس ګوري دې څه مطلب شو دا ګوري ځکه کلیک کوم ما سره کنه اخرنی کمنټ شي د اپشن دی کنه دلته ما سره څه شی نشته دی او تم څه وکړه لکه دلته اوس ماته بعض شان ډسپلی کا دلته براشور پسې دا ورته فعال کې ښه شو کلیک څومره په کار دی تم چر 15 دانه یا شپږ دانه کلیک کړئ نو ګوره دا اوس ما سره څنګه شل کړو په دې لیست کې ما سره راغلو دا هغه شان چې مطلب بیا پاسنۍ سره څه کول شي اوپن کول شي ښه اکسس ته پاره دی ښه کوي دا مطلب ختم کړ سو کا د تر څو پسې او ته دا مطلب ډسپلی کوه دا غیر فعال کوي بیا تاسو نه راځي ښه بل لکه څه چې شو دیس نمبر اف انپینډ ریسنت فولډر اوس ګوري دې څه مطلب شل کا بعد وکړه کدا سکی ښه اوپن تر ازما په دې کلیک کوم اوس ګوري دا ماته چې مطلب د سپیسی در ازما دا اوس انپینډ هغه دی فولډرونه دي ما سره مطلب ما پین کړی میخ کړی مینه دي ښه یا براوس راشر پسې دلته مطلب تاسو کولای شئ مشاهده کولای شئ خو په مال کسې انتخاب کړو د سپیسی می انتخاب کو وای دا کم ول غوړي یا زیاته ول غوړي سو کا دلته راشر پسې ایڈوانس سلټ شه دا مال څه کله کم کا څومره لکه کار دی صرف دوه دنه ډسپلی کا اوکې کا اوس دلته ګوره مشاهده کا څنګه چل شو پن تلاشه د سپیسی څنګه چل شو او ما په مطلب کوم فولډر نه اوپن کړی ښه دا خو بیلټن فولډر دی ما سره سیدا کچېرته مې اوپن کړی ډایرکټ تاسو کولای شئ هغه کومولم زیاتولم شمخه یا براوس کې مطلب کوم ځای کې فولډر وو وسی سیدا ها راځور پسې بیا دلته ایڈوانس ها دا لکه سکه څومره لکه پکاري ته چیرې بس لس دني بس سیدا ها بل لکه سوي چې شو میجرمنٹ ان یونټ اف ګوره اوس ګوري زه مطلب یو څه نه وشته کوم ما سره څنګه لکه دا اندازه کیږي چې پوسټ باندې د خطکش پوسټ باندې رولر پوسټ باندې دا لکه غوړي دي دا سیستم څه کې بدل کړه څه قسم ګوره او تم چې لکه دا په شی باندې اندازه کا
انچ نه سانتي متر باندې کلیک کړئ باندې څنګه چل شو ګورئ ما سره څنګه شو سانتي متر ته چینج شو ښه او کوای چې نه داس نیول لکه څوکا یو بل واحد ته چینج کا ګوره دلته بلار شو سمې پکار دی سمره لکه اوس تم جرا پیکو ملي متر خو انچ صحیح دی ښه دا مطلب ډیفالت راځي ما سره خبره لکه سوچ ایریا سټایل پین within the dropped in outline view چې دا کلیک کړئ باندې ګوره زره زما لکه چیرته دلته ښه کومه لته زما لکه نو ډراپ ویو درځم ښه کلیک کړئ باندې ګوره ما سره د تمره ساشته ده دا لکه غواړي چې زیاته کې یا کمه کې ګوره اپشن ته بلاړ شي ایڈوانس ته بلاړ شي او دې کې دا څه ورته زیاته یا کمه کې سره څومره په کار تم چره دومره سانتي متر دا بدلول شي ښه خو مهم نه ده صفر کې مطلب څومره تاسو په کار وي خدا څه کومه لکه خپل دی لته وړم خدا څه کلوز کا ورته راځو بیا لکه اپشن ته راځو ایڈوانس ښه بل څه دې ما سره څه ویل کنه چې شو چې پکسل فار ایچ ټی ایم ایل فیچر لکه بعضو کله سکی یو تصویر تاسو لکه راخیس سی وي غواړي چې ویب ته سکی اپلوډ کی نو هغه لکه سکی هغه د پکسل ګوري ښه ایچ ټی ایم ایل هایپر ټیکس مارک اپ لنګویج ده ښه موږ تاسو لکه سیټی کلاس کې ایچ ټی ایم ایل هم لرو ښه ایچ ټی ایم ایل 5 سیدا بل لکه سوي چې شورت شارټ کټ کی ان سکرین ټیپس ګورل ته مطلب زه درېګه مله کوم چې دی بولډ څه شارټ کټ ده څه لکه نو کنټرول بی وای ډسپلی نشي سوګه لکه دل تراشر پس اپشن ایڈوانس راشه دا څه کورته غیر فلګه خو چې ډو ناٹ شو ما ته ما ډسپلی کوه اوس ګوره دا ته وکی کله په داسې شرکت نه ښکار کیږي ښه په دا خره چې ښکار شي بعض اوقات مطلب در نه یې راشي نه څه کوه دینه مطلب زده کول شي ښه خرازو ایڈوانس بیا راځم دا څه کورته دواړه فعال ښه ته شو خبر لکه څه چې شو هوریزونټل سکرول بار او شو ورټیکل د ایکس په محور باندې او د وای په محور باندې څه دا سکرول بار ډسپلی کا وګوره کچېرته مطلب نوښته دا شو څنګه شو ما سره دا ډسپلی کیږي نه او په دل ته ما سره بعض اوقات ښکار کیږي ښه سیدا نو دا مطلب څه کول شي چې چیرې ما ته مخ کار کوه نو دواړه غیر فعال کا ورته خدا خره چې ښکار شي ښه ځکه لیکل به خدای پورسته کول شي مطلب رول شي ښه ډسپلی کو مړ ډسپلی کو خدا خره چې ډسپلی شي ها بل لکه څه چې شو ورټیکل رولر ان پرینټ لیاوټ یوز ګورل ته ما سره کوم مطلب څنګه دی دا رولر ښکار کیږي ښه خطکش ما سره ښکار کیږي دا ګوره دا نه غوړل لکه غیر فعال کا کلیک کړي بل څنګه چل ما سره خطکش کوم چې عمودي د ما ته نه ډسپلی کیږي ښه خدا خره چې ډسپلی شي اپشن تر راشل پسې ایڈوانس الکه سمې پکار دی دا ما ته ډسپلی کا شو کراته ورټیکل سره ها دا اوس ما سره مطلب چې نور کریکټر اپټیمایزیشن دی ښه دا وایي ډیسیبل هارډویر گرافیک اکسلریټر وی جی خبره ده سره اپډیټ ډاکومنٹ کنټین وایل ډرګینګ کله چې مطلب څه کو ډرګینګ کو یو ډاکومنٹ بل ډاکومنٹ مې څه کله کنو ریسایز کو مې د څه ما ته مطلب هغه اپډیټ کوا صحیح شو I use a sub-pixel position to smooth font on screen مطلب دا ماته څه کوا smooth mean برابروي پکسل چې څنګه شي دا صحیح شي برابر شي ازوره کچې ته پرنٹ اپشن ته وایي الکه سوچ یوز ډراپ کوالټي اوس ګوري بازو کده سکی ښه اوس دا مسره مطلب نوښته ده زه غواړم دا چاپ کوم کومه کې لکه ډراپ کوالټي کې څه لپاره ټیسټینګ د لپاره ښه نو سبا کله دا درس ورپسې اپشن سم لکه په کار ته چې ډراپ کوالټي مې په کار ده خلک لمړي یو کوم پیپر چاپوي هغه څه کې لکه نو ډراپ یعنی مطلب ټرایل ولوي ښه دا څه انتخاب کا ډراپ ته ټول ځای په کوالټي ده ښه چیکینګ د لپاره وي او بل لکه چې نه څو کله کنو سم لکه په کار پرینټینګ ان بیک گراوند مطلب زه هم کار کوم هم څه کوم ماته چاپول کوه سیدا او بل لکه چې پرینټ پیجز ان ریورس ارډر سره چپای چاپ کا څه قسم ګوره دله پر ځپل څه کوم لکه دا کنټرول ای وامه ښه کنټرول ای کنټرول سی کنټرول وی صحیح شو نو شمه لکه څه کړل زیات کړل خاوس ګوري تقریبا ما سره صفحه مطلب زیات شولې ښه صفحه مطلب څنګه شو درې صفحه شل اوس کوم سر چپای چاپ کا ماته یعنی اول اخرنی صفحه صفحه کړه سر پس مخ راځه ښه اخر طرف نه څه کومه چاپ کا نو سو کال تر سر پسې ایڈوانس سلټ دا به انتخاب کوي ورته ښه سم لکه په کار دی او دیم چل کسو کا ریورس چاپ کا سر چپا اخر طرف نه شروع کا خبر لکه چې پرینټ ایگزیمل ټیګس الکا ایگزیمل چې کومه څه چې کنه ایکسټینډیبل مارک اپ لنګویج ده ښه نن سبا مطلب خلک ذاتی کار اخلي دا ټیګونه لري څه لکه نو ټیګونه ښه دا ورسره راځم تاسو ور باندې کار کوو په ایسټیمیټ کلاس کې راځي ښه ټیکس سم لري ښه خبر لکه چې فرند فیلډ کوډ انسټډ اف دیئر ویډیو لکه فیلډ کوډ څه کومه ته مطلب چاپ کړي دوی د ویډیو په ځای باندې ښه لکه مخکې مور باندې چې کار وکړه ښه خبر لکه چې allow fields containing tricks changes to update before printing مخکې د دې چې مطلب هغه څنګه شي چاپ شي سو کا اپډیټ کا سیدا دا فیلډ چې تاسو مطلب ویل ښه صحیح شو خبر لکه چې print on front of the sheet for duplex printing لکه یو طرف نه ماته چاپ کا both side او one side او کوښ نه print on back of the sheet for duplex printing مطلب څه کې دوه طرفه چاپ ورغړي سر باندې چاپ کیا شاته مطلب چاپی درته بل څه چې skill contain for A4 ګوره مطلب ما تصویر چې د پیپر سایز مدر چې کله A4 دی ښه الګا دا مر څه مطلب سکیل کا جوړی کا اډجسټ کا ور باندې او کوه چې نه ډیفالت ټری لکه کوم وسی چې د کاغذ خودلو ځای
چې موږ تاسو په سیټ اپ کې دې باره خبره کړې و سره ته چیرې یوز ډیفالت خبره لکه سوي چې وین پرینټینګ دیس ډاکومنٹ سره کوکا کله چې ډاکومنٹ وین چاپ کوو سو کله کماته پرینټ پوسټ سکرپټ اوور ټیکست ګوري پوسټ سکرپټ څه مطلب شله کباز وکړه څه کې ورته دا څه څه نوښت کوي ورته څه لپاره لکه نو کوم ځای کې درنه شی باشي لکه څه قسم ګوره زه یو څه الته ټایپ کوم خلک دا قسم فار ایگزامپل دا مې لکه څه کړه واخیسته دلته مې څه دا ورته ورکړه د ایمیج کې نوښت کوم لکه چې دا مطلب اشتباه شوی پوسټ سکرپټ فرض کا سره مطلب ډسکرپشن دی ما سره وای دا لکه چاپ کې درته د ټیکست دی پاسه مطلب چاپ کې درته نو څه وکړه دلته راشه ورپسې ښه څه انتخاب وکړم چېرې پرینټ پوسټ سکرپټ اور د ټیکست څه د پاسه ټیکست باندې چاپ کوه چې نه پرینټ اونلی د ډیټا فرام ا فارم صرف ډیټا نه مره څه کا فارم مطلب څه کا دا ډیټا چې کوم د پکې دا د څه کا مره چاپ کاو د دې چوکاټ مته ما چاپا وخه صحیح شو خاص سیو کله کا سوي چې فرونت بیفور سیوینګ نارمل ټمپلیټ ما ته مطلب سو کوي یو دنا پرمپټ یو میسج راته راکړه چې تا غواړي دا په ټمپلیټ کې سافت کې نه لکه بل لکه سوي چې الویز کریټ بیک اپ کاپی دا ګوري په 2013 او 2014 کې نه دا ډېر مهم شی دی ښه د دې ګوري څه کار دی الکه یو کار کوم ګور دا مست کله سب کو سنا مې دا ډاکومنٹ 1 دلته نم ورته کوم لکه چیرته تم ډیسکټاپ مخ باندې سیو کا ها سنا مره کو اوس چې اپشن نامه صحیح شو اوس ګوري دې کې مطلب څوک تغیرات راوړي ښه ګوره دا څوک ډو ناٹ سیو کا او دا اپشن فایل څه کړه اوپن کړه ها څنګه به دا اپشن نامه دا اوپن کا فایل مې کړه اوپن کړه اوس ګوره دې کې مطلب څوک تغیرات راوړم راغل پکې څه مشکل پکې نشته زه ته داسې چلو کله کده یو کاپی جوړاوه بیک اپ جوړاوه ګوره فایل ته بلار شو اپشن ته بلار شم څوک لکه ایڈوانس راشه الکه څوک دیتا یو دنا بیک اپ ورته جوړ کړه الویز کریټ بیک اپ کلیک کړئ بنوس ګوره دا لکه څه کو دې کې مطلب تغیرات راوړم ښه لکه بولډ ډی کا پلان کې سره سیم ایم کو اوس ګوره دا کلوز کړه ډایرکټ کله ما سره جوړ شول بیک اپ جوړ شو دا ګوره دې مارک دی ښه دې مطلب څه درته کاپی جوړ کړل کچېره دا مطلب ختم شو دا څه بیا اوپن کړه څه خبر نشم کې چې بیک اپ دا صحیح شو چې ما سره کنده بیک اپ شو ښه بلته ما ته لکه سوي دا مطلب چې دبليو بي کې ورډ بیک اپ شو ما سره ښه دا څه غیر فعال کې ښه بازا وینو هر فایل چې روپنې غل پر باس بیک اپ درته جوړي بیا صحیح شو لکه یو فایل چې لمنځه تل بیا دینن تکار اخیسته ښه دا به څه کله کوم چې دا څه غیر فعال کې ښه ختم کا بل کسوي چې کاپی ریموټلی سٹور فایل ان یور کمپیوټر ان اپډیټ ریموټینګ فایل سیوینګ دا مطلب ریموټلی د کمپیوټر په تور مطلب څه کې یو سکرین نشته کې یو فایل د کاپی کوي ښه بل کسوي چې مطلب الاو بیک گراوند سیوز مطلب څه هم د کار کوم هم د مطلب څه کې ثبتول کیږي ښه دا اوس ګوره مطلب ما څه لکنو د شیرینګ خبره ده شیرینګ دیس ډاکومنٹ لکه څه کا بیک اپ تی واخلي بیک اپ اپشن صحیح شو یا چې مطلب ال نیو ډاکومنٹ مطلب زما په کار سو کله سیو فرام ډیټا از ډیلیمیټډ ټیکست دې مطلب دې سټار کې دا غوړی او ته چیرې امبیډډ سو کله مطلب دا ډیټا ورسره راوړه صحیح ده ها جنرال ته لکه راشه پرووایډ فیډبیک وذ ساوند مطلب څه کا مطلب یو شی چوپن کو ماته څه کا आवाज سره یو څه کا فیډبیک راته راکوه سینا او بل وچ نه پرووایډ فیډبیک وذ انیمیشن یو حرکت هم کوه لکه څه قسم ګوره دلته مطلب زه کنټرول جی پریس کومه یو مینو راځي ما سره دا یو انیمیشن لري کوم مشخص نه دی ښه مطلب غواړي انیمیشن یې ختم کې نو څه وکړي ځنه ختم کړه ورته یو سټایل انیمیشن من حرکت ها راځو دا څه کومه لکه ختم کا سیدا بل یو ډیر مهم اپشن دا زکول پکار دي خلک سوي چې کنفرم ها د کنفرم فایل پرمټ نه مطلب د کله چې مطلب ما فایل څه کو په نور پرمټونو کې سب کومه سوي یو میسج ما ته راکوي چې لکه کوم فارمټ کې غوړي سیدا خبر لکه سوي چې الاو اوپننګ ا ډاکومنٹ ان ډرافټ ویو لکه ډرافټ ویو کې مطلب غوړي راشي نه سیدا تم تاسو ور سوي په ویو کې روان ده سیدا ها بل لکه سوي چې نیول بیک گراوند ریکګنیشن ریپرزنټیشن دا مطلب څه لپاره استفاده کوي کله چې مطلب ما سره ډاکومنٹ ذات وی خل د بیت نمبر ډسپلی کوي خو په ویب لیاوټ کې دا کار کوي ښه دا مثلا کچې د شو اډینس یوزر انټرفیس ایرر ګورل دا مطلب چې کله پکې ایرر راغی سو کما ته مطلب دغه ایمیل ادرس راولېګا سمره دا فایل لوکیشن خبره مطلب کوم ځای کې سافټ ویل کا پلان کې ځای کې سیدا موډیفای تغیرات پکې راوړل چې دلته مطلب سب کوم نور ښه بل چې رکانو دلته ماته کوم دی چې ویب اپشن دی ما سره سیدا دا ګوره رقم چې ما سره مختلف قسم نور اپشن هم پکې دي ښه دا چې ما سره کان لیاوټ اپشن دي سیدا اډ سپیس فار انډرلاینز مطلب د انډرلاین لپاره څه یو سپیس ورته ورکا یا مطلب دوه کرښې څنګه فاصله ولې سو کا ورته یو سپیس ورته ورکا اډجست لاین هایټ ان ویت ان ټیبل کې څه کو مطلب د ټیکست دا اډجست کوي سیدا ها کنورټ بیک سلیش کریکټر انټو ساين عین دا مطلب ما سره نور کوم ساين هغه دي سیمبول نه دي دا مطلب څه کنورټ کا سیدا ها ډو ناٹ سنټر پلان کې دا ګور رقم چې دلته ما سره اپشن نه دي ښه ډرا انډرلاین ان ټریلینګ سپیس سیدا بل چې ما سره رقم اپشن نه دي بل که څه چې کمپیټیبل اپشن فارز ګوره مطلب د لپاره څه کله دا مې انتخاب کوته سیدا آل ډاکومنٹ دا مطلب کمپیټیبل وي نه شم تاسو چیرته مسله وو په دې فایل کې تاسو باندې کار کړو سیدا ها دا زموږ تاسو سره ایڈوانس اپشن بیا بل خره سټیپ سټیپ مخکې